د واکسینو دغه کمپاین چې په ټول هیواد کې به له 15 کالو کم عمره ماشومانو ته د 2 څاڅکو واکسینو ترڅنګ د چینجیو ضد ګولۍ پکې تطبیق شي. دوشنبه د کمپاین لومړی ورځ پیلېږي. په دغه کمپاین کې به نږدې 3,10,000 هغه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کالو کم دي د 2 څاڅکو واکسینو ترڅنګ البنډازول ټابلیټ هم ورکول کیږي. ارنسپوهان له خوستمشتو غوښتنه کوي چې د خپلو ماشومان ژوند ته جدي پاملرنه وکړي. موږ په خوست کې هغه ماشومان چې عمرونه یې تر 15 کلنۍ کم 3,53,000 ماشومانو ته 2 څاڅکي واکسین ورکوو او هغه ماشومان چې عمر یې تر 2 کاله زیات وي هغې ته د البنډازول په نام باندې ګولۍ ورکوو. اکثریت کې ماشومان ضعیفه وي، کمزوري وي او د دوی د ضعیفوالي د کمزورۍ علت ماشوم چینجي لري. د دې په خاطر باندې چې د دې هم مخنیوی شوی وي او د دوی د وجود قوت هغه انرژي د لاسه نه ورکړي نو د البنډازول ګولۍ مو ورته شروع کړې ده. دیني علما هم ماشومانو ته د پولیو 2 څاڅکو واکسینو په ورکړه ټینګار کوي. دوی د اسلام له نظره هم د پولیو تطبیق روا بولي. نبی علیه الصلاۃ والسلام لکه وایي چې تاسو چې د شپې سملی نو تاسو ویر مړ کوي، تاسو د یو دیګ سر بند کوي او یا هغه شی چې تاسو دپاره خطر جوړیږي نو هغه خطرات مخه ونیسئ تر څو په دغه شپه کې تاسو ته کوم ضرر ونه رسیږي. نو دا هم که موږ قیاس کو هغې ته ورته یو قسم دی چې مخکې نه د هغې شي مخنیوی شوی وي کوم څه چې په آینده کې واقع کېدونکي دي. نو اگر چې دا خو تر اوسه پورې واقع نه دي خو موږ به د دې دپاره چې دغه مشکلات جوړ شوي نه وي او وقایوي واکسین تطبیق کړو. قومي مخورو هم له والدینو غوښتنه وکړه چې خپل ماشومان واکسیناتورانو ته د 2 څاڅکو واکسینو د تطبیق لپاره ترجمات وروړي. د ماشومانو پلار په صفت دا خبره کوم چې ټول هغه ماشومان چې تاسو یې لرئ هغه واکسین کوي. واکسین پیدا زیاته ده نو د ټولو کورنیو او د خلکو نه مې دا غوښتنه ده چې خپل ماشومان واکسین کړي او د واکسینو سره سره هغه د چینجیو دوایي هم دوی ته استعمال کړي. د رسنیو له لوري د ښه پوښښ او عامه پوهاوي په نتیجه کې خوست کې تر اوسه د پولیو ناروغي کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. افغانستان کې له کلونو راهیسې د پولیو یا ګوزڼ واکسین پروسه روانه ده او له دغه ساري وایروس څخه د مخنیوي په موخه هیواد کې سلګونه زره هغه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کالو کم وي میاشت کې 2 څاڅکي واکسین ورکول کیږي.